السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید دی چې ښه به یې روغ جوړ به یې. په یو نوي ویلاګ کې زه ایلمان وهاب ستاسو سره حاضر یم. نو راځئ چې نننی ویلاګ شروع کړو. په دې ټایم کې چې 3:10 بجې دي او د دې 10 بجو پورې دومره زیات تیز باران وشو که نه چې زه تاسو ته څه ویلی نه شم. او د هغې سره موسم هم ډېر زیات زبردست شو. تاسو ته ما په مخکنو ویډیو کې هم ویلي او په دې کې درته بیا وایم چې دا د غنمو لپاره نه دی ښه او موسم هم ډېر زیات زبردست کو. نو اوس زه ځم بار ته. تاسو ته به هم بار ماحول ښیم چې د باران سره څه اوبه موبه راوتي که نه. زموږ په کلي کې ډېرې زیاتې اوبه روځي د باران سره. دلته تندرونه لګي او بیګا خو ډېر زیات تیز باران او سهار هم ډېر زیات تیز باران شوی. نو راځئ چېرته هم مه ځئ، ستاسو سره مخکې شریک کړو. نه په دې ټایم کې زه راوختم غر ته. موسم سوړ و نو غرمه ولګېده. ما یې زه به ځان له وښیم ګرم به شمه او ما یې د دوی سره به د یوې ور سره به موسم شیر کړم. تاسو کتی شئ شاته زما څومره ښکلی زیات ښکلی موسم دی. تاسو کتی شئ ډېر زیات. سبا به دې ښکلي او شینکي علاقه کې مونږ اوسو. د دې ډېرې زیاتې فایدې دي. دومره ښکلې هوا لګي که نه چې یاره تاسو ته زه څه ویلی نه شم. او تاسو ګوره ویډیو ګوره خو چینل نه سبسکرایب کوئ. چینل سبسکرایب کړئ، ویډیو پوره ګورئ. امید دی چې دا ویډیو به ستاسو خوښه شي، تاسو به دې نه انجوای وکړئ. نو راځئ چې موسم در باندې وګورم. ماحول انجوای کوئ که نه. څومره ښکلې ښکلې غرونه دی، شینکۍ دی ډېر زیات زبردست. زمونږ علاقه ډېره زیاته ښکلې ده. دا د ټور دپاره د چکر دپاره ډېر زیاته زبردسته ده. خو دې له حکومت څه دغه نه ورکوي توجه. د دې د وجې څومره دنګ دنګ غرونه دي. په دې پورې تاسو ته ما په یو ویلاګ کې ویلي په دې پورې سر باندې واوره هم کېږي او ډېر زیات زبردست ماحول دی. په دې ټایم کې په کلي کې انجوای کوئ. په دې شین شین غرونو کې مونږ اوسو که نه. د ښار به څه الودګي مړه ښار څه شی دی. ښار کې خو بس د هغوی سهولتونه ډېرې خو بس ماحول یې ګندی، بیماریانې ډېرې. دلته د کلي ماحول چې دا ډېر زیات زبردست شي. ډېر زیات دا کورونه چې ښکاري دا زمونږ کلی دی. دا زمونږ د کلي پمپ دی. زیړ غوندې چې ښکاري دا زمونږ د کلي پمپ دی، پټرول پمپ دی. او کله چې باران وشي دا غرونه ورسره صفا شي، پړک وکړي سم. او زموږ په کلي کې خو تقریبا نن درېیمه څلورمه ورځ ده چې ډېر زیات بارانونه کېږي او غنم هم په وچېدو دي. بیا به لونه کړو. نو انشاءالله ستاسو سره نور شارټونه هم شریک کړو. چېرته هم مه ځئ. زموږ چینل سبسکرایب کړئ او ویډیو لایک کړئ. او په دې ټایم کې د مازدیګر لمونځ وشو. مونږ روان یو ګیم له. خو تاسو کتی شئ چې خوړ راغلی سر تاسو ته ما خو ولیمو. نو د هغې د وجې کېدی چې زمونږ ګیم ونه شي، ځکه زمونږ ګیم چې دی دا ګراونډ چې دی په خوړ کې دی. نو تاسو سره یې شریک کړو. راځئ ګورو چې ګیم کېږي که نه. که ګیم کېدو ستاسو سره به یې هم شریک کړو. نو راځئ چې ځو ګیم له. ټایم کې مونږ راورسېدو ګراونډ ته. څه کسان لګیا دي ګیم کوي او څه چې دي نو مونږ راورسېدو. اوس په ګیم کوو او هسې واړه راګیا دي لږ ته بال کوي. خو په ګراونډ کې تاسو لیدی شئ چې اوبه ولاړې دي. خو مونږ به پکې ګیم کوو ځکه چې مونږ سیریز یخې دوه خو ګټلي، یو خو ګټلی او دوه میچه باقي دي. 15 ریښه دي. نو په 15 کې به 3 ګټلی شي. نو راځئ ستاسو سره هم دا کرکټ شریک کړو. د ملګرو په سلا ګورو چې څه وایي. راځئ.